ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سخت اندېښمن او نن یې اخر هم حوصله ختمه شوه او مستقیم یې ولس ته دا خبرې وکړې. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو چې ولسمشر غنی تازه څه ویلي دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د طالبانو د 5,000 بندیانو د خوشي کولو په اړه هیڅ رازمنه وجود نه لري. هغه ویلي چې په همدې اساس افغان حکومت په ځلونو له زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د زرګونو بندیانو آزادولو ته ژمن نه دي او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحثونه کیږي. غني په خپلو خبرو کې زیاته کړه د زندانیانو آزادول د امریکا صلاحیت نه دی. نو موري وای دا کسان د افغان حکومت په بند کې دي او افغان حکومت به په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی په دې ټینګار وکړ چې دا کار د امریکا په صلاحیت کې نه دی او دا هر څه په افغان حکومت پورې اړه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبري کانفرنس کې همدا راز ویلي چې د ورکم موده به غځول کیږي او وربند به رامنځته کیږي. غنی د غراز د بین الافغاني خبرو د پلاوي د صلاحیت په اړه هم ویل چې دوی به قوانینو او د افغانانو حقونو ته درناوی کوي خو وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. هغه په خپلو خبرو کې د جمهوریت پر دوام هم ټینګار وکړ او په خبرې د نظام تغییر د یوې ډلې یا څو کسانو د خبرو صلاحیت نه دی او په دې اړه ولس خپله پریکړه کوي. ولسمشر غني داسې مهال د 5,000 بندیانو د خوشي کولو په اړه غبرګون ښیي چې تازه تیره ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالات او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شو. د دې هوکړې لاسلیک یوه اونۍ وړاندې د ورکم اونۍ اعلان شوه چې پر اساس یې د هوکړه لاسلیک شوه. په هوکړه کې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې د 5,000 بندیانو د خوشي کولو یادونه شوې ده چې زر یې د طالبانو له زندانونو او 4,000 له افغان زندانونو خوشي کیږي. خو ولسمشر غني وایي چې د کلکې ژمنې د نشتون له امله دوی ژمن نه دي چې دا بندیان خوشي کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي او خوښه شوې مو وي. که ویډیو مو خوښه شوې نو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.